دا کهانی د داسې شهزادګیانو ده چې د دوی کمره به همیشه ټاله پرته وه او هیڅوک په دې راز نه پوهېده چې د دوی په چمپل کې هره ورځ سوري ویل کیږي. پاچا هم د دې وجې نه ډېر پریشانه وي. پاچا دا راز پیدا کول غوښتل. ډېر شهزاده و خپل زندگی د لاسه ورکړي. اخیر دا څه راز دی؟ دا به تاسو ته د کهانۍ پوره لیدو سره پته ولګي. د کهانۍ په شروعات کې موږ د انټن په نوم یو هلک اینو. دې اینې چې 12 شهزادګانې چېرته د تلو تیاري کوي. دوی د یو بل لاسونه ونیسي، د دې سره روشني شي او د بلې دنیا دروازه کولاوه شي. دوی ټولې په دې دروازې بلې دنیا ته لاړ شي. دا هر څه چې انټن ویني دې پسې هم لاړ شي. انټن اینې چې ټولې خویندې په یوې کښتۍ کې کیني. کښتۍ په برفو کې مخې ته روانه شي. لږ ساعت بعد هر څه په ډقېدو شي. د دې نه مخکې چې انټن په څه پوه شي دې د خوب نه راپاسي. بل طرف ته موږ پاچا اینو چې د ده د ښځې د مرګ 10 کاله کیږي، خو د ده د وسه پورې هغه نه یې هېره شوي. هر سهار د هغې په یاد کې په چغو جاړي او د باچا د چغو د لاسه خلک په خپلو غوږونو کې ګوتې ږدي. د دې پاچا 12 لوریانې او دا ټولې ځوانې شوي. باچا د دې یاري د لاسه چې دوی څه غلط کار ونه کړي دوی په یو جدا محل کې بند کړي. یو سهار د هاف په نوم یو سپای د دوی کمرې ته راشي او کمرې چیک کوي. دې اینې چې د باچا د مشرې لور امینډا د چمپل نه علاوه د ټولو چمپلو کې سوري دي. نو دې ورته وایي چې موچي هر سهار ستاسو چمپلو ته نوې تلې لګئ، خو به بل سهار هغه بیا سوري او ورته وایي تاسو په شپه کې چېرته ځئ. بیا موږ انټن اینو کم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې لیدلی و. دا یو غریب هلکي او په څه ناڅه چل ځان له پیسې پیدا کوي او خپله زندگی پې تیری. بیا هاف په پاچا پسې راشي او ورته وایي چې زه نه پوهېږم چې هره ورځ د ستا د لوریانو په چمپلو کې سورې ولي او ولې ناوخته د خوب نه راپاسي. موچي هره ورځ د هغو چمپلو ته نوې تلې اچوي، خو به بل سهار هغه بیا سوري. پاچا ورته وایي دوی د محل نه چا سره میلاوېدو دپاره بهر ته وځي. نو هاف ورته وایي چې هغو د محل نه بهر ته نشي تللی ځکه چې د محل دروازې ته یو غټه ټاله ده. هاف ورته وایي چې ما هر څه کوشش وکړو خو ما ته د دې راز په باره کې هیڅ پته نه ده لګېدلې. پاچا وایي چې زه اوس ډېر بوډا شوی یم او زوی مې نشته چې پاچایي سنبال کړي. که زما د لوریانو دپاره چېرته د ښه شهزاده رشته راشي نو واده به یې ورسره وکړم او زما پاچایي به هم سنبال کړي. هاف ورته وایي چې ستا د شرط په مطابق د ستا د لوریانو راز چا پیدا کو نو د هغه واده به خپل لور سره کې او پاچایي به ورله هم ورکې. در اوسه پورې ډېر شهزادګان په دې راز پوه نه شو او د شرط په مطابق هغو پانسي شو. د دې یېرې د لاسه نور شهزادګان هم مخې ته نه راځي او د دې راز د میلاولو کوشش هم نه کوي. هاف غواړي چې د ده د لور سره واده وکړي او پاچایي لاسته راوړي. نو پاچا ته وایي چې ته غم مه کوه، زه به زر تر زره د دې راز په باره کې پته ولګوم. یوه ورځ انټن په لاره روانې او خپلې ګوډکې سره خبرې کوي. په لاره دې یو تور پیشو ویني. بیا دې خپلې ګوډکې سره په خبرو شي. دوباره چې پیشو ته وګوري نو د پیشو په ځای یوه سپین سرې ښځه ولاړه وي چې د هغې سره د لرګو ګېډۍ یي او نښې یې چوتولی. انټن ورته وایي چې اوس ما توره پیشو ولیده او د هغې په ځای ته څنګه راغلې. نو دا بوډۍ ورته وایي چې د خبرو په ځای ما سره د لرګو دا ګېډۍ مخې ته ویسه. بیا موږ پاچا اینو چې د خپل د لوریانو نه تپوس کوي چې هره ورځ تاسو په چمپلو کې دا سوري ولي په محل کې څه خفیه لاره ده چې تاسو په هغې باندې په پټه ځئ. نو دوی ورته وایي نه موږ ته هم څه پته نشتي، کیدای شي چې زموږ په چمپلو کې منګکوري سوري کوي. پاچا له غوسه ورشي او وایي چې زه پوهېږم چې څه وکړم. بیا موږ هاف اینو چې د شهزادګیو کمره چیک کوي. نو ده ته د امانډا د لپټې نه علاوه نور هیڅ څه میلاو نشي. بل طرف ته موږ انټن او هغه بوډۍ ښځه اینو. په لاره بوډۍ د باچا د لوریانو د محل نه بهر په کړکۍ کې هاف ځوړند ویني. هاف دا اوږده پرده لیدلې او شک کوي د دې په ذریعه باندې د باچا لوریانې بهر ته ځي. دې دا کوشش کوي چې ښکته ځمکې ته کوشي خو ځوړند پاتې شي.
بیا هاف کته غوښه ویني او هغې ته ځان غوزار کی. بیا مونږ اینو چې انټن بوډۍ پشا کړي او بازار طرف ته رواني. بوډۍ انټن ته وایي تا بغیر د سلالچ نه زما مدد وکړو، تا ته به د دې سیله یوه ورځ خامخا میلاویږي. بیا دې دوباره هغه تور پیشو د بوډۍ پزې ایني نو دې ډېر حیرانه شي. بل طرف ته موچي د شهزادګیو د چمپلو تلی جوړی. هاف هم ګوټ ګوټ محل ته راشي. شهزادګانې پورې خاندي. بیا پاچا هم محل ته راشي. هاف ته وایي چې یو داسې شهزاده یا بهادر انسان پیدا که چې زما د لوریانو راز په باره کې پته ولګئ چې دوی د شپې چرته ځي. امانډا خپل پلار پسې راشي او ورته وایي تا مخکې هم د دې راز د میلاوالو د لاسه ډېر شهزادګان وژلي دي او د دې د لاسه څوک دلته نه راځي ځکه چې په 2 ورځو کې څوک په راز پوه نه شو ته یې پانسي کې. پاچا ورته وایي زه خپل آخري کوشش کوم که په دې طریق راته پته ونه لګېده بیا یې راله بل لاره راځي. بیا انټن ماشومانو ته خپل د ګوډکو لوبه ښیي او وایي که د ستاسو دا لوبه خوښه شوې نو ماله پیسې راکئ. نو ماشومان ټول د دې ځای نه وتښتي او یو کس دله د لرګو بټنه ورکي چې د ده هیڅ نه پکارېږي. دا هر څه هاف د بره نه ایني. هاف په انټن پسې راشي او د سرو یوه سکه ورله ورکي چې دا ستا انعام دی. ورته وایي چې زه تا باچا هم جوړولی شم او د باچا د لور سره درله واده هم کولی شم. هاف ډېر خوشحاله شي او ورته وایي زه د دې په بدل کې څه کار وکم. هاف ورته وایي د باچا د لوریانو راز پیدا که چې هر سهار د هغو په چمپلو کې سوري ولي. انټن ورته وایي که ما دا راز په 2 ورځو کې پیدا نه کړو نو ماله به هم پانسي راکولی کېږي. زه دا کار نشم کولی. خو بیا دې ناڅاپه د محل په کړکۍ کې د پاچا مشره لور امانډا ویني او دا یې خوښه شي. امانډا هم د ده طرف ته په مینه ګوري. دې د امانډا دپاره دا خبره قبوله کړي. هاف د دې ځای نه لاړ شي. دلته بیا هغه بوډۍ ښځه راشي. انټن ورته وایي ته هغه جادویي پیشو یې؟ بوډۍ ورته وایي او ورته وایي زه ستا سره په دې کار کې مدد کول غواړم کم کار چې ته کول وولی. بوډۍ دله یو جادویي کوټ ورکي او ورته وایي چې ته دا واغوندې تا به هیڅوک نیني او د دې سره به ته به دا راز زر معلوم کړي. او بوډۍ ورته دا هم ووایي کله چې د باچا لوریانې تا له شراب درکړي ته هغه مسکه او په دروغه ځان بېهوشه که او بیا د دې نه پیشو جوړه شي او لاړه شي. هاف انټن باچا له راولي. د باچا لوریانې هم د انټن د لیدو دپاره راغلي. امانډا او انټن یو بل ته ګوري. باچا انټن ته وایي ته دا کار نشي کولی. انټن باچا خپلو په خبرو کې پساو کی. انټن له د باچا د لوریانو په محل کې یوه کمره ورکړی شي. باچا لوریانې خوشحاله یي چې دې به زمونږ په راز پوه نه شي. دو په شراب کې د خوب سره دوایي واچوي او امانډا یې انټن له راوړي او ورته وایي دا د دنیا ښه شراب دی. نو ده ته د بوډۍ خبره را یاده شي. دی دا شراب نسکي او امانډا هم د ده د کمرې نه نوځي او د ده د شرابو سکو انتظار کوي. په دې کې د دې خور په دې پسې راشي. امانډا د هغې سره په خبرو شي. انټن خپل شراب په یوې کوزې کې واچوي او په دروغه ځان اوده کړي. امانډا د ده د کمرې نه لاړه شي. انټن راپاسي او د بوډۍ هغه جادویي کوټ واغوندي. د دې سره انټن غیب شي او د باچا د لوریانو کمرې ته لاړ شي. په دې کمره کې دی یوه دروازه ویني. دی په دې دروازه لاړ شي او د واورو ځای ته ورسي. دی د باچا په لوریانو پسې یي. د ده کوټ د ونې یوې څانګې ته ونښلي. دی خپل کوټ رازادی چې د ونې نه څانګه ماته شي. دی دا څانګه په خپل جیب کې کیدي. د باچا لوریانې خپل په منځ کې یو بل ته وایي چې زر راځئ شهزادګان به موږ ته انتظار کوي. سحر شي. هاف د انټن نه تپوس کوي چې څه پته درته ولګېده نو دی ورته وایي نه. باچا لوریانې خپل په منځ کې وایي چې د انټن به څه مجبوري چې دا راز پیدا کول غواړي. خو بله ورته وایي چې کیدی شي زموږ په منځ کې یې یوه خوښوي او مینه را سره کوي. بیا د باچا لوریانې په محل کې ډانس کوي. انټن چې دا ویني امانډا ته د ډانس ووایي نو هغه ورته وایي چې ماله چل نه راځي. انټن په زبردستۍ سره د هغې سره ډانس شروع کی او ټولې خویندې ورسره ډانس کوي. سحر شي. باچا په انټن پسې راشي.
او ورته وایي که تا ته د راز په باره کې څه پته ونه لګېده نو څو ورځې بعد به ته هم پانسي کېږې. انټن ورته وایي چې زه د مرګ نه یریږم او ورته وایي زما د مرګ په ځای د خپل لوریانو د راز په باره کې سوچ وکړه. بل طرف ته اماندا د انټن په خیالونو کې نو خویندې چې دا ویني نو وایي کیدی چې دا انټن باندې مینه شوي. بله ورځ بیا د باچا لور انټن له شراب راوړي. هغه په سنا سچل شراب لر کی او په دروغه اوده شي. اماندا خپل کمرې ته راشي. دو د یو بل لاس ونیسي او بیا هم په هغه دروازه لاړ شي. انټن هم په دو پسې دو ټولې په یوې کشتۍ کې کینی او کشتۍ په برفو کې مخې ته روانه شي. لږ ساعت بعد بیا هر څه په خوځېدو شي. سحر شي. هاف بیا د انټن نه تپوس کوي چې تا ته څه پته ولګېده نو انټن ورته وایي نه. بیا اماندا خپلو خویندو ته وایي موږ له انټن د مرګ نه بچاوال پکار دي. نو خویندې ورته وایي چې موږ له همیشه خپلو شهزادګانو پسې تلل پکار دي ځکه چې موږ د هغو سره مینه کوو. اماندا ورته وایي چې زه دلته هم یوازې یم او هلته هم او هلته زما دپاره شهزاده نشتي. په بله شپه اماندا بیا انټن له شراب راوړي خو نه غواړي چې دله یې ورکړي خو خپل د خویندو نه مجبوره یي. اماندا دا سوچ کوي که ده د دې راز په باره کې څه پته ونه لګېده نو پاچا به یې پانسي کي او دا کار کول نه غواړي ځکه چې دا د انټن سره مینه کوي. بیا اماندا خپل خویندو سره بلې دنیا ته لاړه شي. انټن هم ځان غیب کې او دو سره په کشتۍ کې کینی. دا کشتۍ یوه ځای ته لاړه شي او ودرېږي کوم ځای کې چې 11 شهزادګان د شهزادګۍ انتظار کوي. د اماندا خویندې د شهزادګانو سره په ډانس شي خو اماندا یوازې ولاړه او دو ته ګوري. انټن راشي او د اماندا سره ډانس کوي خو هیڅوک نه پوهیږي چې دا څه چل روان دی. اماندا هم نه پوهیږي چې د چا سره ډانس کومه. په بله ورځ ټول د باچا مخې ته راشي. د انټن مرۍ ته د پانسي پړې واچولی شي. انټن باچا ته وایي چې ما ته د راز په باره کې پته ولګېده که زه تا ته ووایم نو د ستا لوریانې به زما نه خفه شي. باچا ورته وایي ستا سره څه ثبوت شته نو دی ورله هغه ماته شوې څانګه ورکړي. باچا چې دا ویني نو پوه شي چې دا څانګه د جادویي د دنیا ده. باچا خوشحاله شي چې د زما د لوریانو راز پیدا کو او زه به ورله پاچایي ورکوم او د اماندا سره ورله به واده هم وکم. اماندا او انټن د یو بل سره رښتینې مینه کوي او د دې سره جادو ختم شي او د دې سره 11 شهزادګان هم دې دنیا ته راشي او خپلو شهزادګانو سره میلاو شي. دا جادو د هغه بوډۍ و د کمې چې د باچا 12 رونو او 11 شهزادګانو د هغې مذاق اړو کړی وو او د دې د لاسه 11 شهزادګان جادویي دنیا ته تللي وو. بوډۍ دا شرط یخي که د باچا د یوې لور سره چا د رښتینې مینې اظهار وکړو نو دا جادو به ختم شي. بیا د باچا 11 لوریانو واده هم د هغه شهزادګانو سره وشي. انټن هم د اماندا سره واده وکړي او پاچا ورله پاچایي هم ورکړي او د دې سره دا کهاني ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.